سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نو ګرانو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسې دغه درې واړه ماشومان تاسې ګورئ چې نن د دوی هغه یو افتخار تاسو ته زه وړاندې کوم. هغه افتخار دا ده چې دوی درې واړو چې کوم یو دی په مدرسه کې قرآن کریم ختم کړی او همدارنګه په مکتب کې هم دوی په اوله درجه راغلي. نو دا ډېر د ویاړ خبره ده. نو اول دغه ویاړ چې کوم یو ده د دوی هغه د پلارونو لپاره ده، د دوی والدینو لپاره ده. لکه څنګه چې دوی چې کوم یو دی تشویق کړي دی د دې پر ځای چې لکه څنګه چې نن سبا موږ تاسو ګورو چې ډېر ماشومان چې کوم یو دی په کور کې خپل همدغه د پلار نه، ورور نه، مور نه موبایل راواخلي، غونډه ورځ په ګیمونو په عباسیاتو باندې بوخت وي. دوی د دې پر ځای چې کوم یو دی ګوره چې دومره په وړوکیوالي عمر کې دوی قرآن کریم چې کوم دی په ناظره باندې ختم کړی او همدارنګه په مکتب کې اوله درجه راغلي. خو زما پیغام او میسج ټولو هغو والدینو لپاره ده چې دغه ماشومان دې وګوري نو دوی نه د یو درس واخلي. نو نه زه دا نه وایم چې یعنې خپل والدین دې خپل اولادونه د وړوکیوالو نه دغه نوې ټکنالوژۍ سره نه بلدوي، هغې سره دې موبایلونه دې ورته ښیي، کمپیوټر دې ورته ښیي، انګلیش کورسونو ته دې لیږي. او همدارنګه د دې سره سره مهمه خبره دا ده چې موږ ماشاءالله مسلمانان یو، نو دې باندې باید موږ شکر وباسو. همدارنګه موږ خپل هغه ماشومان چې کوم یو دي د وړوکیوالي نه باید موږ اسلام دین طرف ته موږ تشویق کړو، ځکه چې د ماشومانو ذهن چې کوم یو دی چې کله ماشوم شپږ کاله تر اووه کالو پورې د دوی عمر رسیږي، د اووه کالو نه، ځکه چې اکثره ماشومان چې کوم یو دي موږ چې مکتب ته لیږو هغوی عمرونه چې کله په اووه کالو ته ورسیږي، د اووه کلنۍ نه موږ په مکتب کې شاملوو ماشومان. نو دې وخت کې د دوی ذهن داسې وي لکه یو خالي کاغذ، یو سپینه ورقه چې دې ورقه کې چې هر څه لیکي نو هماغه د دوی په ذهن کې پاتې کېږي. نو د دې وخت نه موږ ته پکار دا ده چې خپل ماشومان باید موږ مدرسې طرف ته موږ تشویق کړو، مدرسې ته باید ولیږو. نو چې دوی عمرونه کله چې 8-9 کالو ترمنځ د دوی عمرونه رسیږي، باید دې وخت کې دوی باید پوره آماده او چمتو وي چې تر څو دوی په مانځه باندې هم ودرېږي، دوی باید لمونځونه هم وکړي. نو که چېرته موږ او تاسې د وړوکیوالو نه د ماشومانو لاس کې موږ موبایلونه ورکړو او همدارنګه نور دغه په انټرنیټ کې دا بعضې عباسیات چې هغه ماشومانو دپاره ښه نه دي، موږ د دوی لاس ته موږ ورکړو، موبایلونه د دوی لاس ته ورکړو، کمپیوټرونه د دوی په لاس کې همدغسې پرېږدو، نو دوی خو نه پوهېږي. نو دوی هلته دوی فکر کوي چې بس همدغه لوبې دي او ګیمونه دي، نور څه نشته دی. نو زمونږ زیاتره 90% تشویق باید د ماشومانو سره کار کول باید په دین او اسلام په برخه کې باید کار کول وي. نو ښکاره مثال یې دغه ماشومان چې تاسې ګورئ چې واقعا د ویاړ خبره ده، د دوی هغه پلرونو ته، د دوی هغه والدینو ته د باید موږ آفرین ورکړو چې دوی دغه په کم عمرونو کې چې کوم یو دی قرآن کریم دی ختم کړی، همدارنګه په مکتب کې اوله درجه راغلي. یعنې نه یوازې دا چې نن سبا بعضې والدین څه فکر کوي چې که چېرته موږ دغه ماشومان موږ مدرسې طرف ته ولیږو، کیدای شي دغه نور د مکتب درسونه او نور درسونه ورڅخه پاتې شي. خو نه، داسې هېڅکله داسې نه ده. په قرآن کریم کې په دین اسلام کې چې کوم یو دی برکت ده. نو که چېرته موږ نیمایي ورځ چې کله سهار د خوا نه ماشومان مکتب ته موږ لیږو، چې مکتب نه کله راځي، باید ماسپښین د خوا نه باید دوی لاس ته باید موږ سپارې قرآن کریم باید موږ ورته ورکړو، مدرسې ته موږ تشویق کړو، مدرسې ته موږ ولیږو، تر څو هلته هم دوی یو څه زده کړي. نو دوی چې کله عمرونه په 7 کالو ته رسیږي د دوی عمر، نو دوی چې کله موږ مکتب ته شاملوو، باید نه یوازې دا چې کله چې ماشومان موږ مکتب ته لیږو، مکتب کې دوی دومره څه نشي زده کولی څومره چې په کور کې چې موږ کله ورسره باید چې کار کوو، کور کې ډېر ښه درس زده کوي. چې کله ماشومان چې مکتب نه کور ته راځي، باید د والدینو دغه وظیفه ده چې په کور کې دغه ماشومان کېنوي، دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تا نن کوم درس ویلی، استاد دی کوم درس درته ښودلی، کومه کورنۍ وظیفه، کومه کورنۍ دنده درکړې. باید که چېرته د ورځې د خوا نه څوک په وظیفو کې په کاروبار کې مصروفه وي، د شپې د خوا نه باید ماشومان کم از کم داسې یو ساعت لپاره باید موږ کېنوو، باید د هغو د درسونو په اړه، د هر څه په اړه باید ورڅخه پوښتنه وشي او ماشومان باید تشویق شي.